کوم چې تاسو څنګه د فیسبوک یو ایدي ریپورټ کوي. نو نن چې کوم ریپورټ موږ کوو هغه به موږ د کروم براوزر څخه کوو. نو زه کروم براوزر ته راځم. کروم براوزر ته چې زه رالم نو فرست سټیپ اولنی کار به تاسو ته وکړي چې تاسو به خپل ایدي په ګوګل کروم کې داخله کوئ، خپل ایدي به خلاصه کوئ. دویمه خبره چې دا تاسو چې به راشئ ګوګل ته به راشئ او په سرچ بار کې به ولیکئ ډیفیمیشن ریپورټ. ډیفیمیشن ریپورټ چې تاسو سرچ کو نو دا اول لینک چې کوم تاسو سره راغلی همدا به تاسو خلاص کړئ. همدا چې تاسو خلاص کو نو لږ ورته صبر کوو. دا چې تاسو خلاص کو اول به تاسو ته وایي سلیکټ ا کنټري، تاسو پکې هیواد سلیکټ کړئ. نو زه پکې افغانستان سلیکټ کوم. بیا چې تاسو افغانستان سلیکټ کو تاسو سره بلته فارم خلاص شي. دې کې به تاسو آی ایم reporting on behalf of myself دا اولنی اپشن به پکې تاسو انتخاب کړئ. دا چې تاسو انتخاب کو لاندې اوس تاسو سره یو بل فارم خلاصیږي. اولنی کې به تاسو خپل نوم ولیکئ، خو خپل نوم دلته چې دی په لایټ دلته منشن کیږي خپل نوم نه، خو د خپل نوم په ځای به تاسو د خپل ایډي لینک واچوئ. زه د خپل ایډي لینک اچوم چې په اسانۍ سره منشن شي. میلینګ اډرس دی، تاسو مثلا خپل اډرس واچوئ AFGHANISTAN تاسو واچوئ. نو همدونه اچوم، نور نه اچوم. بیا خپل ایمیل اډرس به واچوئ چې تاسو واچوئ، هر یو واچوئ چې تاسو سره فیسبوک ټیم په دې باندې کنټاکټ وکړي، تاسو ته خبر درکړي چې دا ایډي خرابه شوه یا خرابه نه شوه، هغه به واچوئ. بیا وایي how many URL would you like to report، څومره د هغې کس چې ته د هغې ایډي غواړې چې هغې ریپورټ کړي د هغې څو مثلا څو تصویرونه څو پوسټونه غواړې چې ته ریپورټ کړي. خو زه دوه غواړم چې دوه غواړم. دلته اولنۍ کې به د هغې URL څه معنی د هغې پوسټ لینک به ته ورکړي. نو زه لایټ فیسبوک ته ځم، دغه کس ایډي ده ما سره، لاندې راځم، دغه کس دی شاه فرید علیزاده. خو د دې مثلا پوسټونو لینکونه ورکړو. دا پوسټونه لږ شان داسې خراب غوندې دي. نو اول دې پوسټ ته د دې پوسټ لینک کاپي کوم، دلته راځم، لینک مې پیسټ کړو. خو دلته به تاسو بیا ایکسپلینیشن ولیکئ چې هر څه تاسو لیکئ. خو زما تیار لیک همدونه مې ولیکو. خو تاسو چې هر څونه ایکسپلینیشن لیکئ چې مثلا دا ایډي فیک ده یو بل کس یې کاروي، دلته به تاسو د دویم لینک کې به تاسو بل پوسټ چې دی بل پوسټ لینک به ورکئ. د دې زنګ راغلی دویم پوسټ لینک ورکوم او بیا دغه کاپي کوم، دا هم دلته لاندې اچوم. دا دواړه پوسټونه زما وشول. دلته موږ نه چوز فایل غواړي. نو د دې د یو داسې تصویر نه یو عکس واخلئ چې هغه لږ خراب وي، خو همدې دا تصویر ثبت شو. نو دلته هغه تصویر ورکوم چوز فایل کې، او لاندې لیکم الکترونیک سیګنیچر معنا تاسو دلته خپل امضا وکئ. خو خپل نوم دلته تاسو ورکئ، هغې نه هم امضا جوړیږي. دا چې مو ورکو نو موږ سره ټول فارم ډک شو. همدومره کار و زموږ. بیا به تاسو په سینډ باندې کلیک وکئ. سینډ باندې چې کلیک کو دلته به تاسو دپاره یو سیکیورټي چک دپاره راشي. دلته چې دا کوم خط تاسو سره ښکاري دا به تاسو دلته داخل کئ. 9FV په غټو TW بیا په غټو او R سبمیټ باندې به کلیک وکئ. بیا لږ ورته انتظار کوو چې دا سیکیورټي چک هم ختم شي نو زموږ ریپورټ به ډن شي. زموږ ریپورټ وشو، ریپورټ خلاص شو. نو موږ به اوس منتظره شو چې ایډي څه وخت خرابیږي. د دې ریپورټونو